أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى مدينة أو لقلوا مكاكات مدينة أخاهم قرود شعيب عليه السلام قال يا قوم اعبدوا الله شعيب عليه السلام ورته ايدي ما قوم دي وعلى عبادت کوي ما لكم من إله غيره نشته د تاسو لپاره حق معبود ما سوا دی و الله نه او په دغه کې بیا دا نقصان ډیر و چې هغه مخکې مو ویلو په کیل کې ټول کې به نقصان کوو غټه کاسه او کرکې کاسه پټې به سره ساتلې ولا تنقصوا المكار والميزان مکه مو وی چاته پیمانه کاسه او ټول تله اني اراكم بخير زوینم تاسو په خیر خدای ښه دنیا درکړې ده اوس دا ښه دنیا په ځان ما دروي وإني أخاف عليكم زويركم پتاسي باندې عذاب يوم محيط عذاب دي غورز چاپیریدون کې د پتاسي باندې په سختۍ او په عذاب سره ويا قوم يدما قوم اوفوا الميكال والميزان بالقسط پورکوي تلا قيل بمعنى او تلا په عدل سره ولا تبخسوا الناس اشياءهم مور كما وي خلقتا شيان دي ولا تعصوا في الارض مفسدين مگر زي په تیزی سره په ځکه کې په داسې حال کې چې فساد کوونکې ولې بقیت الله هغه باقی رزق پاتې کړی شوی دی الله د طرف نه تاسو ته خیر د لکم د تاسو لپاره کوم مؤمنین که مؤمنینې دا چې په حرامه یې ډېروئ تر هغه نه هغه حلال لږ دی وي خو هغه خیر دی تاسو لپاره وما انا علیکم بحفیظ او نه یم زه په تاسو باندې ډېر ساتونکی شعیب علیه السلام بل منځونه ډېر کړه نو دوی د پسخن نه ورته ویې قالوا دا قوم ورته یا شعیب علیه السلام اصلاتک تأمرک آیا د تا لمونځ تا ته امر کوي ان نترک ما یعبد آباؤنا چې پرېږدو موږ هغه خدایان چې د هغو خدایانو د موږ پلرو عبادت کوو او ان نفعل فی اموالنا او یا وکړو موږ په خپلو مالو کې ما نشاء هغه چې څه خوښه مې د خپل مال ته مو نه پرېږدي چې څه پکې کوو په خپله خوښه باندې دنیا خو د موږ ده ما مخکې د ټولې مسلمان به دا عقیده وي چې دنیا د الله ده ما سره امانت ده نو د الله په حکم به پکې چلېږي او دی د ځان بولي نو په خپله خوښه کې چلېږي انک لانت الحلیم الرشید دایم د پسخان نه ورته ویلې ته خو ډېر باوقاره اولیار مندونکی سړی ته څنګه داسې خبرې کوې قال شعيب عليه السلام يا قوم ادما قوم ارايتم تاسو ما ته خبر راکئ ان كنت على بينه من ربي كزيم په یو کارا دلیل لجانب رب خپلنا ورزقني منه رزقا حسنا او علامات د خپل طرف رزق راکړي رزق نیک شعيب عليه السلام ډیر مالدار وو او بیا دې ته وی ګورئ زه داسې نه کوم چې تاسو ته وایم چې د خلکو سره پام کوئ په تول کې نقصان مه ورکوئ او زه په خپله نقصان ورکوم اول دا شی زه په ځان جاري کوم تاسو باندې خو نه کوم نو که داسې وایي چې ما تنقیص کړی تطفیف مې کړی د پردی حق مې خوړی تاسو ته مې ویلی چې داسې تاسې مه خورئ نو تاسو به ویلو چې په خپله کې او ګټې پکې او موږ باندې کوي وما اريد ان اخالفكم او زه اراده نه لرم چې زه مخالفت وکړم د تاسې نه الی ما هغه شي ته انهاکم عنه چې زه تاسې د هغه نه منې کوم ان اريد زه اراده نه لرم الا الاصلاح مګر د اصلاح د تاسې ما استطعتو چې تر څو مې طاقت وي نو وما توفیقي الا بالله نشته توفیق د ما مګر په الله تعالی باندې ده علیه توکلت په دغه الله ما توکل کړی و الیه انیب او دغه الله ته به زه بېرته راجع کېږم او ګورئ مخالفت ډېر دمامه کوي ویا قوم ادما قومه لا یجرمنکم شقاقي حاصل د نه کې تاسو ته دښمني د ما اندا خبره یصیبکم چې وبرسیږي تاسو ته مثل ما اصاب قوم نوح او قوم هود او قوم صالح چې ونه رسیږي تاسو ته په مثل د هغه عذاب چې رسېدلی قوم د نوح علیه السلام ته یا قوم د هود علیه السلام ته یا قوم د صالح علیه السلام ته وما قوم لوط منکم ببعید قوم د لوط علیه السلام خو درنه لرې نه ده یا په زمانه کې ځکه تر هغه نوره نه دا شاته شعیب علیه السلام د قوم د زمانې نه مخکې دغه وخت کې نږدې د لوط علیه السلام قوم تباه شوی یا په مکان کې خو وطن هم در نږدې دی چې هغه حالات تاسو په سترګو لیدلي واستغفروا ربکم مغفرت وغواړئ د رب خپل نه ایمان راوړئ ثم توبوا الیه بیا رجوع وکړئ الله ته په طاعت سره ان ربي رحیم ودود بېشکه رب د ما چې د ډېر مهربانه او محبت والا ده د مسلمان سره محبت کوي دښمني نه کوي قالوا بیا دی ورته یا شعیب علیه السلام ما نفقه کثیرا مما تقول موږ نه پوهېږو په ډېرو خبرو چې دا ته یې وایې وانا لنراک فینا ضعیفا موږ تا وینو په موږ خپل مابین کې ضعیف کمزوری یې د ویلو د جنګ د مقابلې نه یې
خو قوم د ډېر د دغه عزت ته په موږ باندې دی دا په قوم کې چې کوم کافران دي مشران د یو عزت ته د یو د وجې نه څه نه درته وایي کنې ته به هم نه وایې پرېښی نو دی ورته چې بدبختو اما د قوم لحاظ کوئ د هغه په تاسې په زړو کې عزتمند دی او الله تعالی پرېږدي چې زه د الله نبي یم د هغه عزت د تاسې په زړو کې نشته ولولا رحتک لرجمناک که نه وای دغه قوم د ته موږ به ته سنګسار کړی وې وما انت علینا بعزیز ته نه یې په موږ باندې عزتناک قال شعیب علیه السلام ورته یا قوم ای د ما قومه ارهدي اعز علیکم آیا د ما خپلوان په تاسې باندې ډېر مخور او عزتمند دي من الله د الله تعالی نه او اتخذتموه تاسې نیولی دی د الله تعالی وراءکم شاته ظهریا شاته هم غورځولی دی هغه طرف ته بلکل پام نه کوئ ان ربي بما تعملون محيط بشک رب د ما په هغه کارو چې تاسې کوئ احاطه کوونکی دی د الله د علم نه یو شی هم نه دی وتلی نو د تاسې د عمل جزا به الله تعالی درکوي ویا قوم اعملوا على مكانتكم ای د ما قومه چې نه منئ نو تاسې په خپل حال د شرک عمل کوئ انی عامل زه په ایمان کې عمل کوونکی یم سوف تعلمون زر د پوه به شئ من یاتیه عذاب چې څوک د چې رابشي هغه ته عذاب یخزیه چې رسوایي کړي ومن هو کاذب او څوک د دروغجن ورتقبوا انی معکم رقیب انتظار کوئ تاسې د خپل عاقبت زه هم انتظار کوونکی یم د تاسې د عاقبت چې الله تعالی به څه در سره کړي ولقد جاء امرنا ولما جاء امرنا کله چې راغی حکم د عذاب د موږ نجینا شعیبا نجات مور کو شعیب علیه السلام ته والذین آمنوا معه او هغه کسانو ته چې ایمان راوړی و د ده سره برحمت په رحمت سره منا د موږ د طرف نه واخذت الذین ظلموا الصیحه ونیول هغه خلک چې ظلم یې په ځان کړی و چیغې د جبرائیل علیه السلام فاصبحوا فی دیارهم وګرځېدل په خپلو کورو کې جاسمین مړه وچ کلک پراته کأن لم یغنوا فیها لکه ګواکې چې په دغه کلي کې بیخي څوک اوسېدلي نه الا بعدا لمدینه خبردار لرېتوب د خدای د رحمت نه قوم د مدین ته کما بعدت ثمود لکه څرنګه چې لرېتوب د خدای د رحمت نه سمودیانو ته